لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. درېمه مرحله ده اوله استفتاء. په نن زمانه کې اکثر ښځې دومره نري لباس اغوندي چې هغه بدن یې تر منځ نقاص. هغه مې مخکې درته وویله چې دا بالکل څوک نه دی، جایز نه دی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي هغه دا ښځې کاسیات عاریات هغه دا دي چې ظاهري به خلکو ته وایي چې ما ځان پټ کړی دی، خو په واقع کې ځان نه دی پټ کړی. یا د دې وایي چې غاړه یې ښکاره ده هغه عورت دی، یا د دې وایي لستون یې کوچني دي هغه لاس پکې ښکاره دی هغه عورت دی، یا پایڅې راپورته دي پوندې یې ښکاره دي دا عورت دی. او یا مراده دی چې نبي صلی الله علیه وسلم کاسیات ظاهر خو کمیس اغوستی، په واقع کې عاریات یعنی په بدن کې نقاص راوړي. څوک راولي نقاص؟ دا سخته ناجایزه ده، سخته ناروا ده چې دوی کوي. دا په ډېرو حدیثو کې د نبي صلی الله علیه وسلم راغلي دي، خو هغه دغه بدایع صنایع په صدرم جلد 290 کې او آپ کې مسائل او رونکال په اتم جلد 300 آتش پته کې تکمله د فتح ملهم لسم جلد 28 صفحه او لباس او الجنت 295 صفحه چې دغه د میرمنو سنگار هغه شرعي حکمونه 21 صفحه او فتاوی حقانیت ومجد 204 صفحه او فتاوی لکوینیت 302 صفحه. دومه استفتاء د ښځو دپاره د رنګینو جامو څخه پرته د سپینو جامو اغوستل څنګه دي؟ هر رنګ وښځې ته منع نه دی، لیکن سپین څنګه دی؟ د سړو شکل او صورت اختیارول ګناه لري. که دا طرز کې فرق وکړي چې دا کمیس بل رقم کې پرتوک سپین کې یا بل د مخالفت ځینې وکړي، په یو طرز کې د نر جامو سره مخالفت یې بیا پروا نه کوي. د جامې هغه یو رنګ لا ښځې ته قید نه لري، نه ماسپر نه غیر نه غیر نه غیر چپله په یاران کې ښځې ته، په نور ټوله وختو کې دې ته جایز. هر رقم که سور اغوندي که شین اغوندي د دې کار دی. هغه نر ته هغه مکروه تحریمي مکروه تنزیهیه ته نه. صدر مختار رضی مختار 5 جلد 252 صفحه آپ کے مسائل اور رونکال آتم جلد 319 صفحه تعطائی پر مختار صدر جلد 108 صفحه او لباس اور بالون کی شرعی احکام 115 صفحه او دې ځای ته بیا دغه او فتاوی رحمانیت 3 جلد 308 صفحه او فتاوی حقانیت 2 جلد 203 صفحه. ښځه چې پرتوک نه اغوندي بلکې اوږد کمیس واغوندي څه پروا کوي؟ الف تا به توفیق الله تعالی. که چیرې دا کمیس داسې چې هغه یې عورت پټاوه نو هغه د عورت د لڅوالي هغه تصور نه و، بیا هېڅ پروا نه او هغه بیا دا دی. او خو ماسې پرتوک ډېر استر دی د دغه په خاطر دی اغوندي. کفایت المفتي ګوره دا خلک پوښتنه درڅه کوي، وجه دا ده چې دا د سطر په وجه دی اغوندي. 12 ټوک کفایت المفتي 300 او هندیه 5 جلد 302 دا ته پام وکړئ. او د میرمنو سینګار شرعي حکمونه هغه 10. درېمه د ښځو لپاره د نیم نستون والا کمیس اغوستل. الف تا به توفیق الله د نیم نستون والا د بیګانه خلکو مخ ته اغوستل حرام دي او دا تشبوه په فساقو ده. او نستون یې اغوستل که د محرمو مخ ته یا د غیر محرم د ټولو مخ هغه څوک دي؟ دا که محرم نه و د نور ټولو مخ ته هغه څوک دي؟ ناجایز دي، دا به نه اغوندي. دا ورته ګوري احکام القرآن د جساس 3 جلد 418 صفحه، روح المانی 8 جلد 100 هغه 40 صفحه، کفایت المفتي 12 جلد 204 صفحه او لباس کی شریعه احکام 116 صفحه او مرقات ملالکاری 8 جلد 200 د میرمن هغه 116 صفحه تکمله د فتح ملهم لسم جلد 120 صفحه. یو خبره مې را پیاس او بله څلرمه نن سبا په ښځو کې بارچاکي کالي جوړول. هغه مې درته وویله چې دا د نورو شعار دی، د نورو جامه ده، خو دوی دې نه اغوندي. خو اوس ډېر سوي دي، ډېر سخت انکار به سړی که ده په دغه نیت دی اغوستل چې تشبه د نرو سره وکړي، خو بیخي په ناجایز کې دی. او که دا نه وه نو د هغسې نوم په شریعت کې د نارینه یا ښځې دپاره بیا ورته غوږ ورته نیسئ د وریښمینو جامه الف تا به توفیق الله تعالی. د ښځې دپاره وریښمین جامه اغوستل سره زر سپین زر هر څونه چې په وس یې هغه ورته جایز دي. لحمه او د ورېښمو او دغه ساده فرق نه لري. د مختار 5 جلد 240 او
دې ځای ته پام کوئ په دې کې دا آزاده مجمع ولا نور منطقه لا بردوري منطقه څلورم جلي اصول الدین بایرایه کاتم جل هغه 340 دا زده کوي او دوري منطقه دغه تبیین العقائد کوم جلي 10 صفحه او فقه حنفي په صوب الجديد پنځم جلد 345 صفحه او منهاج السنن پنځم جلد 215 صفحه او علال و آرام 115 صفحه او آسان الفتاوا اتم جلد 115 صفحه دا ذکر او فتاوی محمودیان نو نسم جلد 303 اغا درویشتم صفحه د میرمنو سنگار شریع حکمونه د 10 صفحه برقه یا چادري پوړنې پر سر کول څه حکم لري الف تا به توفیق الهی تعالی بقره یا چادري هغه د غیر محرم سره دا چې دا پر سر کې به پوړنې ماشه وا پوړنې دا بعد یو شی شوکي دا مستحب کار دی او د مخ پټول خو فرض دی د مخ پټول فرض دی فتنې په خاطر د ځوان لپاره که مخ عورت نه دی لیکن خو چې دغه شی دغه جلا بغره یعنی چادري کې دغه بیا مستحب دی ډیر اولاد دا پامو کې دین علیهن من جلابیبهن هغه لا په پوړنیم کېږي خو ډیر اعلی ادا دي چادري لباس او زینت څلوراتیمه صفحه دا د کوي دا زموږ نور کتابونه هم ټول هغه په دې باندې چې دا ستر کې په سورۃ نور کې الله جل جلاله هغه دا وایي په اتلسم جل کې هغه د رولمانی اصول شپږ سلويشتمه صفحه هغه دغه وایي چې دا نور مخوشان هغه چې ډیر سپټ کې دا اولاد د شذ لپاره په شریعت کې مستون لباس کوم یو دی د شذ لپاره الکتاب توفیق الهی تعالی مستون لباس یا پاجامه د شذ ټول جسم یا صورت په پټ وي او دغه رقم بدن د بدن رنگ او ورېشتان به نه معلومیږي او فراخ کوي لیکن بدن به هغه نقاس نه کوي هغه لکه په سر کې چې د ټول سول دا ټول او بل استفتا د شذ پرتاګان د عذاب څونه وي سبحان الله الکتاب توفیق الهی تعالی د شذ د پرتاګان د عذاب د ځای ته ګوري د بجلکو پټولو تنر من راغلي دي خو شذ د بجلکو د پټولو حکم سوی سنت طریقه د بجلکو سيو غاز شنیم غاز کېږي یا ولويش کومه درجه د بجلکو صحافه به ولويش دي پرتګیلای جامه بیلای د عرب وستا په دې کې جلا چادري پکې ډېر بردار خو هغه چادري پکې یو غاز تقریبا د نیم غاز چې ایول وشي بیل وشي پرمځه کو سره سکیږي د میرمنو سنگار شریع حکمونه یو تر یوشتمه صفحه اواک کې مسائل اورون کال اتم کې 315 صفحه هندیه پنځم کې 313 صفحه لباس اربالو کې شریعه حکم یو تر 3 صفحه نن سبا په شوزو کې د پازیب په شو کول رواج دي او دا څنګه د شرنګ او اوازم جنې کېږي کدا رواني الف تا به توفیق به توفیق الهی تعالی اسلام شجته د فردي او ایجاب حکم کړي د هر هغه عمل څخه دا منه د چې بیا یې پکښ راځي نو قدا والا پاکوي ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن هغه دا دي چې څوک په خبر سي چې لږی جنات معلومیږي دا دی ول په شو نه کوي چې پازیب شرنګاري په خلکو وایي ایو دغه په کور کې د شایست لپاره میړه ته چې دا غونډه دا بالکل څوک دی جایز دا ابو داود کتاب الخاتم باب ما جاء في الجلاجل 2 جلد 290 او دغه رقم د فتاوا څلورم جلد 210 صفحه او فتاوا یا کانه 2 جلد 215 صفحه د سکلیا او جراحه اغوستل څنګه دي د پاره د وټل لپاره د سکلیا او جراحه اغوستل ضروری نه دي خو شداد چې په لاسو یې ښه ځواب دي دا د سکلیم په لاسو واغوندي چې ستر څوک راشي په اعلی درجه راشي د میرمنو سنگار حکمونه شپږ صفحه دا اوري او فیض الباری کتاب اللباس څلورم جلد 322 صفحه دا تفهم کوي بل هغه خاص نیکر د هیڅ په ورځو کې ښځه اغوندي لیکن تر کالو لاندې چې دا نور کالی په وینو نشي د فیټ یا د کپړې استعمالول سنت یعنی مستحب کار دی چې دا ښځه څوک هغه استعمال هغه د میرمنو سنگار حکمونه 440 کناټي جوړول شوځي هغه دا دی چې د زیبو د زینت لپاره علاوه جوړوي ظاهري زیبو جنت ښکارا کول یوازې د میړه او د مسلمانانو شوز په مخ کې جایز دی اته بعض د کافرانو په شوز کې لام پاک نه کې خیر خود د نارینه په مخ کې مطلق چې غیر محرم ناروا دي او باطنی جنت ښکارا کول د میړه څخه پرته د بل چا د لپاره باطنی جنت ښکارا کول اته د محرم د لپاره به نشکارا کوي د میرمنو سنگار شریع حکمونه درڅلوشته مسله سنبان چې شجی خپل تیته او سینې ته ورچی دا څنګه دی الف تا به توفیق الهی تعالی دا خپل کچيري چې نبند د شجی د سینې د ګرم ساتلو لپاره غوندي هغه کچيري دغه سینبند د خپل
توی د ساتلو دپاره وي خو جایز دی، او یا د خپل میړه د زینت دپاره وي هغه سینګار له وجې نو استعمالول یې جایز دی. او که چیرې د سینهبند څخه مقصد د پردو خلکو توجه ځان ته راړول وي چې نه یاتي پکښې پورته کړي پکښې ښکاره کړي بیا ناروا ده. فتاوای محمودیانو 9 جلد 314 صفحه او لباس او بانو کې شریعه قانون 113 صفحه او دغه رقم د میرمنو سینګار حکمونه 48 صفحه. د څلورو یا 5 کالو په انجلۍ د نارینه کالي اغوستل څنګه البتاب توفیق الله تعالی که څه هم د 4 یا 5 کالو ماشومان شرعاً د احکام مکلف نه دي، خو البته یوه خبره دلته ستا هغه دا چې د هلک باندې د انجلۍ او په انجلۍ باندې د هلک کالي اغوستل یو قسم اشتباه خلکو ته پیدا کېږي چې دا نارینه د ښځې یو ګمان پر بل وکړي. دا قسم چم دی، یعنې څوک قصدن او اراده په شک اچول دي، د دغه وجې څخه پرهیز کول پکار دي. او بل دغسې شی چې وي دا دوی عادت کېږي. نبي علیه صلات وسلام مبارک دا زموږ دغه وایي د حدیثو دا راځي چې وروسته زموږ ټول کتابونه په 250 صفحه کې رضي محترم په 5 جلد کې وایي د یوه هلک د یوه کال د یوې ورځې د هلک لاس سره کول مکروه تحریمي دي مور ته. نو خو دا لاس سره کول د نر دپاره د ښځې دپاره د نر دپاره نه دي، نو ښځې ته هم نر دا فتاوی عالمګیرې 5 جلد 311 صفحه دا دی یکرو لرجال لبسو یکرو للغلمان والصبیان چې د نارینهو دپاره هر شی مکروه وي هغه د کوچنیانو دپاره مکروه دی. ګورې دا تاسې زده کوئ. ځینې خیاطان پر جوړ دا یو د ښځې دپاره خولۍ سته که نه سته البتاب توفیق الله تعالی دا ټول دا کتاب په استنباط دا راخېږي چې په ټول باندې ته نه ځي چې ښځې دپاره یو رقم خولۍ لا نسته. هغه په ټولو کتاب الدعوا کې وایي که د میړو د معاینې په شامې کې د کور سره دعوه شوه چې دا شان ستا دي که زما دي، وایي د هر یوه دپاره چې ظاهر شاهد و هغه ته دې ورکړي. که ظاهر شاهد نه و نو بیا دعوه وایي ظاهر مثال یې داسې لکه لنګوټه و خولۍ دا که میړو معاینه دعوه پکښې وکړي د میړه دي، نو خوا د خولۍ هم د لنګوټې سره یو ځای شي. که ته وا خو یا په خولۍ کې فرض نو دوی ته هم په لنګوټې کې هم فرض لنګوټه دې هم په ښځې پورې خاص چې بیا دې نه د لنګوټې څه فرض یا نو دا طالبانو دا د بل چا سره نسته. اووم جلد 200 هغه فتح القدیر. ځینې خیاطان په جوړو کالو باندې خپل نوم مثلا د عبدالله یا محمد یا احمد په نامه لیکي. دا څنګه دا نومان لیکل روانه دي؟ ځکه جواب یې فتاوی رحمانیه په 3 جلد هغه 414 صفحه کې چې دا خپله څوک دی دا جایز نه دی، دغه تاسې مه کوئ. دا هغه څوک دی هغه غلطي پکښې ده، هغه څوک دی هغه غلطي هغه خوندور نه دی. والله سبحانه اعلم. الكون من رجس الضلال تجردا والنور أشرق والظلام تبددا والفجر باشر والحياة تبسمت والدهر مبتسم لمولد أحمدا.